طالبانو د کندوز او سرپل ولایتونو مرکزونه ونیول. له شبرغان او زرنج وروسته طالبانو د سرپل او کندوز ولایتونو مرکزونه هم تر خپل تسلط لاندې راوستل. طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه د زمري پر 19 نیټه کابل ټکی کام ته پر رالیږلي خبرپاڼه کې ویلي چې د کندوز ولایت مقام امنیه قومندانۍ، استخبارات، بالاحصار او ټول ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. دغه راز نوموړي په همدې خبرپاڼه کې د سرپل ولایت د مرکز د نیولو خبر هم ورکړی دی. ښاغلي مجاهد زیاته کړې د سرپل ولایت مرکز ټول ښار، ټولې ودانۍ او ملحقات هم د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا فتح شول. طالبانو ویلي په دواړو ولایتونو کې زرګونه میله درنې او سپکې وسلې، په زیاته اندازه نظامي وسایل او مهمات هم د دوی لاس ته ورغلي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو ولایتونو کې د طالب ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي او په همدې خبرپاڼه کې یو ځل بیا په عسکرو او پولیسو غږ شوی چې له جګړې لاس واخلي او خپل ژوند خوندي کړي. طالبانو په تیره یوه اونۍ کې د جوزجان ولایت مقام او شبرغان ښار، د زرنج ولایت مقام او ټول ښار ونیول او د هلمند مرکز لښکرګاه زیاته برخه تر خپل تسلط لاندې راوستې او لا هم هغه ولایت کې جګړه روانه ده.